ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته خو نوري د عقل اخلاصو د شپېلي سره تودېږي دلته ډېر ذمهداریان دي کوي وینې زه یې وینم ډوبلوي ورته په لاس کې دي نوري ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته نوري د عقل اخلاصو د شپېلي سره تودېږي په شپېلۍ کې سوز او ساز دی خو نوري پرې نه پوهېږي په شپېلۍ کې سوز او ساز دی خو نوري پرې نه پوهېږي پوهه لاره پوهه مړه شوه اوس پرته ده په بیدیا کې د هغې سترګې په سارا کې د ململو پکې تاړه ورله زنه زړه جاړه د دنیا قیدان واړه خپل مرام ته چې تر غاړه بره وختل سپوږمۍ ته خیرې راوړل نړۍ ته د دنیا قیدان واړه خپل مرام ته چې تر غاړه بره وختل سپوږمۍ ته خیرې راوړل نړۍ ته مونږ د بیرې په تا زانګو بس کیسې کوو او خاندو که چا ووي چې خیرات دی بیا په جوتو پښو وردانګو مونږ د بیرې په تا زانګو بس کیسې کوو او خاندو که چا ووي چې خیرات دی بیا په جوتو پښو وردانګو د زلفانو غړوندینو د مرۍ ځنې چاپېږي ټول خیالونه مو رنګین دي د توبې ځنې چاپېږي د زلفانو غړوندینو د مرۍ ځنې چاپېږي ټول خیالونه مو رنګین دي د کوکۍ ځنې چاپېږي د جانان سترګې جامونه ټول د څېر دي نشیان چې د کتاب سره موران د بېشعوره شاعران چې سپورکي بمس کړي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګورې شم شو د خندان اوس ګیله وکړو د چا سپورکي بمس کړي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګورې شم شو د خندان اوس ګیله وکړو د چا تاسې لارې وړاندې دي ویجاړې لکه ځان دي او کجاړې د رنګینې ریته غاړې په شپېلۍ کې لارې لارې نغمه ورکه ساز ونګې شو دا زما اواز ونګې شو نغمه ورکه ساز ونګې شو دا زما اواز ونګې شو ستا د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو ستا د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا د څنګه اوس یې دوه پر لکۍ کېږده د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا د څنګه اوس یې دوه پر لکۍ کېږده چې څه وایي دا به کېږي ستا به وچ غوا لګېږي د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا د څنګه اوس یې دوه پر لکۍ کېږده چې څه وایي دا به کېږي ستا به وچ غوا لګېږي خپل یاران ځان سره مل که وزیران ځان سره مل که دغه ټول غله بدرګه که بیا په جار دغه ناره که چې باچا غریب بدنام چې سلطنت په ستا پرنام شي مونږ چې باچا غریب بدنام چې سلطنت په ستا پرنام شي ته له چا نه خطر کام دی خلک ټول دی ستا تر لاندې دروازې که له چا نه خطر کام دی خلک ټول دی ستا تر لاندې مونږ که لر یو او خبر یو بې سواده بې هنر یو د تاریخ نه ناخبر یو د کلتور نه بې خبر یو د لفظونو سوداګرو د لفظونو په کاسو کې د مرزۍ څمڅۍ وهل له تا منل د ما منل چې څه شته دی هغه نشته چې څه نشته هغه شته دی څه عجب زمونږ ایمان دی چې دا ګټه په تاوان دی قوارینو د انسان دی خو حیوان راته حیران دی تش ګټلي مسلمانان یو بس د دې مسلمانان یو چې شیطان ته پړي واچوي نو هلې مسلمانان یو چې شیطان ته پړي واچوي نو هلې مسلمانان یو د جمعې مرګ ته خوشحاله د جمعې مسلمانان یو په رڼا مو سترګې بیخي د تیارې مسلمانان یو څوک په شته کې مطمئن یو څوک په نه کې مطمئن یو څوک په څه کې مطمئن څوک په شکل مطمئن یو څوک په نکي مطمئن یو څوک په څکي مطمئن یو څوک په څکي مطمئن هر سړی په ځان پوره دی کثیر نه دی نو پاو نه دی بلکې هر سړی په ځان پوره دی کثیر نه دی نو پاو نه دی نظرګر داسې نه ده دا د سرو زرو باو نه دی کړسې پورې د لوی فضل مالک دی خو پټې د لال ملک دی چې کېږي دغه لیک دی ګران د نسې بس یو نظم بل به وینډه بجلا سی ای قسم می دی په خدای وینم بیا خپل بس قیمت واه د غزل دوه شعر ویم چې ویلي ضمانت یې راله راکړه نو بیا واخله ویلي ضمانت یې راله راکړه نو بیا واخله بیا راشه د خولګۍ نه مې دا ټوله ښکلا واخله ګلستان نو ته وایه زه څه وکړم په دا صورتحال کې نو ته وایه زه څه وکړم په دا صورتحال کې چې کلکه راته رغاړه شي او ووایي ما واخله قسم مې دې په خدای وینم دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وینم دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا څه درسره وي زه په هر معیار پوره یم بس په ډله کې مې ځای
قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په ډله کې مې ځای که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکړه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم یو بله موقع راکړه واه 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 کامیاب شم نو زما شه که بله موقع راکړه باور چې ته انسان یم څه کمې به راته کېږي زه خپل کمې پوره کړم ځان به هر څه ته جوګه کړم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم یو بله موقع راکړه واه واه که لږ انتظار وکړه بس که لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اقبال نه وي او رښتیا دې اقبال نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اقبال نه وي او رښتیا دې اقبال نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکړم هر صورت به درله درکړم ضمانت به درله درکړم هر صورت به درله درکړم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم شاعران به درله درکړم عالمان به درله درکړم پوهان به درله درکړم استادان به درله درکړم شاګردان به درله درکړم افغانان به درله درکړم مینان به درله درکړم افغانان به درله درکړم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی له دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د منت نه به قلار شو چې په توت شوه نو نه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې قماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شو په جانانه بیا هم ژوند دې خدای دې نکي خدای دې نکي ډېر اړین ده ډېر ښه ده دې تمام ډېر ښه ده دې بدنامي دنیا پرېښې دې غږ چې زه به غوږ یم بیا بېرته تاله راشم بیا که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه د هورو او غلمانو د مالک ته بلها لارې دي د هورو او غلمانو د مالک ته بلها لارې دي په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي لور دې سپي ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه دا لور دې سپي ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته د زرغونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې جګېږي پاکستانه دا نشته څخه نړۍ مننه کوم دومره خوږ ژبی او تکړه شاعر رمضان صاحب ته راشي او daun sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
دبن موضوع بدنا بلد مش عارفة كانوا دي هواد الصعب كتير شيء عم اللي بيقولنا شيء شخصية بيقولنا هيك شيء كل موضوع صاروا بيجوا وهنا لا ده محتاجه ترقي زيري بيمشي لا بتراعوا هواد قلب زيري ده جمال خان زمان موضوع بدنا او قول زيري قول زيري دول بنا هواد وهذا شيء لا بدري حروب زموننا دختي أولادنا شيء برضه نجيب بزوربة وهذا صناعات وكلي لا بزموك هيلي وفي قصة يقولون شيء وبكري سايم بدل كسولو ببلبل ديره أو هذا كمال خان دبن موضوع بدنا بل ديره أو قول ديره ده قول ديره وهي هذو موجودة صورة بهالتا ويجي مون بغم اختيو تبي غمي لك زراشا قول محترمي لك زراشا ايه بشريت مما ومانا قلت على جميع وانا تبوتي قوانا قلت على تلك وضوء طول الدنيا قلت على كمرتي نشرب ولا تلي بخيمانة دي مخيرة لنلري بيا دفترت علي من دفترت علي وما دفترت علي من نتلهن أم قدمي لك زرعتا قولي محترمي لك زرعتا طيب دبوي هلا وأمان دفتفتمدي سيد الدوي هلا وأمان دفتفتمدي راشا أفغانان بشاركان دفتفتمدي دغبي أسرين مسلمانان دفتفتمدي ولك شهيدان كل شكر من بدورشي خذي بوداغان وماشمان دفتفتمدي نفس جبشلو زوالان دفتفتمدي أو نقول لكتو بشاب سمر لك زراشا كون محترم مسلمانانيو وطلق الإسلام شده راشكو راشكو جماعتي من بر شده إمام شده دعتو كزلونو كي بهذا الاحترام شده مطبخ بلا خاورة الملك بصفات جوني كوو كنتا خبيرا لرو قول كلا لرو قام شده ايه در رمضان صايم صالون كده قام شده نور هل تكولا بي يوم تكمل لك زرعشا قول محترمي لك زرعشا لتوجهونمو لا ورقا أكثر خلق حديث ترجع ورجوري أكثر خلق حديث ترجع ورجوري زي خلق بزلان ده لك أسطوري موجودات تيجي حساب تعمل خير خير فيقول لكم كتاب تعمل خير خير يوم الذي ده حتى دفوك نقلي تبطري وزيروك ده وعمل خير خير فتوفاقوا لسنة ترمنده اشتزاد لهي وانتع لهي كاركنده خاص كده زموك فخر افتخار زموك ويار وافتخار ده خاص كده زموك ويار وافتخار ده قدرون وعلي صاحب بالانرهار ده او توجوهي ده مركز راجل كلي او محترم جاوید دلدار تبارک
دلدار دا زه دا ولې زه خپل کې ویډیو دې ویډیو ما ته ویډیو کوم کنه دا دې سوره سرور دے کانگار دے کسکروڑ دے پختنا سرور دے کانگار دے کسکروڑ دے پختنا با خاور دے با ساتدا دے خلو بل وینو تماس کی وتے پوهیږي په دې کې د گاون د خلکو ګډه د پختنا دانن چې د بل وینو تماس کی وتے پوهیږي په دې کې د گاون د خلکو ګډه د پختنا او د خپل بیتونو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وایم چې ته اوس هم له زړې کلا راوتې نه یاره ته اوس هم له زړې کلا راوتې نه یاره نړۍ خو د یو بل ژوندون په لټه ده پښتونه سولې ته یو نظم برابر کړی دی او دغه ده چې د مشرانو د ملګرو د خوښۍ وړ وګرځي او هغه کوم ملګري چې زمونږ حق ته راغلي سره خپله مینه ښودلې هغوی ته زه خپل یو بیت وایم چې د محبت په رنګ زخته وګړي د محبت په رنګ زخته وګړي د دلدار خوا ته راځي راځي شي او د سولې نظم دی غږ داسې چندان نه و ولسه محترم خو روان حالت پکې ډېر ښه رااخیستل شوي دي په دې هیله چې ټول یې واورئ په دې لفظونو کې ډېر څه شته دی د جنګونو په تور تم کې رانورتا د ژوند لاره روښنایي د سولې غواړو موږ څه نه غواړو بهاره موږ څه نه غواړو بهاره د جنګونو په تور تم کې رانورتا د ژوند لاره روښنایي د سولې موږ څه نه غواړو بهاره موږ څه نه غواړو بهاره په دې ښاره شاړه ځواکه سرې غوټۍ په ګولو واکه چې بیا نه وړې بمونه مرور اسمان په غلا کړه د یو د بل رسا دعا کړه چې یو روح وی بل تن وي داسې مینه پیدا کړه د جنګونو والګیو راته پاته دا فضا کړه ډک شوي تر سپوږمیو د توپو لغړم بهاره روښنایي د سولې غواړو موږ څه نه غواړو بهاره موږ څه نه غواړو بهاره چې بیا نه ښخاو دلته د ګلکو زلمو سرونه چې بیا نه ذکر اسمانه د نویانو یادونه چې بیا نه ذکر اسمانه د نویانو فریادونه چې بیا نه کوي پیغوټې دا پټه پټه سوالونه چې بیا نه په ودونو د غربیانو بمبارونه نو مسکت د انتظار وي نو په لاره کې میمونه د خوښۍ فضا خوروي سره یو سکرونه د خوښۍ فضا خوره کړه لکه بل تر کندهار روښنایي د سولې غواړو نور څه نه غواړو بهاره موږ څه نه غواړو بهاره دا چغې چا وکړې مخلوقات
पदास खातिम जहर चवात में कवला मनु मनुवा चेतल चुक भूतल चुक उस खुदवा प्रपसला फसीद हुआ किसके उस रातुआ फजिस्वाए बदल चुको पनी मशपकी में जान सखा पतना बकड़ो रिख्तिन तासरा पनी मारा रमल चुको द जंगलो पतोरम के रंग का दुश्मनारा रुखने दसूल वारो मर्जन वारो बारा मर्जन वारो बारा सोने लेके ना सोने लेके बेकार से बात ना होगा दरवेश मुखान साहब वहाँ के هذا سوريا تبارك जंग जहर बुईद और साद मर पयरादा जंग जहर बुईद और साद मर पयरादा वाह वाह डेर खेदा Adnan Seb live da. संगम दुनिया को पोषण कर बनाव पेजने संगम दुनिया को पोषण कर बनाव पेजने संगम दुनिया को पोषण कर बनाव पेजने वाह वाह डेर अलीदा वाह वाह वाह
دلته ویډیو یا عکاسي وکړئ که شخص موبایل ته اخیستل کېږي نو بیا د شکایت حق نه لري صحیح ده بیخي صحیح ده صحیح ده بیخي صحیح ده د ملي راډیو تلویزیون پخوانی بیان کې ډیپلوماتوري او شاعري دا کوم ملګري چې مسافر دي بچي اوري دا مسافر دی بل لایف کړه مهربان ازرائیل تشویق کړئ عادي ده مشاعره كده انا معلومات مش انا مشاعره كده سيدة مشاعره كده سيدة मेरी टेलीविजन वाला वाई चलाए फन का हमारे जब मलकियों दे बारे बैठलाए प्रासम दो ही बच्चे गोरी मुसाफिर दी यारान سبيا رابطكم من مشاركة لايف إذا ما أنا خير أستاذ لايف كرازي إذا यार मन करो तर आखिर अब जंग और सरको आओ लाइफ का तना क्यों ملګرو زه لایف نه بندوم دا که داسې ډېره مشکله بند کړو یعنې نه بندو که انشاءالله مشکل نشته ملک صاحب وایي پرېږده چې ګلونو ته بهار سندره ووایي پرېږده چې ګلونو ته بهار سندره ووایي خپلو نازولو ته د یاد سندره ووایي پرېږده چې قاتل حسن د مینې لیونیو ته زر وارې د دام او د دیدام سندره ووایي ما یو ځل د جرمني کې په یوه ناروغه مشاعره کې راته اخیستې وه سعيدة خدمتك كان نظامية خبا كده تبقى بندوم نيه بندوم سعيدة نيه بندوم لايف يم بدري سنة بري قول خير
باغونه مست او پلڅان شي د شبنم په میو باغونه مست او پلڅان شي د شبنم په میو ونې پرې پورته شنه لاسونه د شبنم په میو نارنج په څانګو کې پیلي د مرغلرو انې ځکه یې مورې په غوږونو کې د ټولو سرتېري خدا رنګین رنګین ګلان لاره کمران لا د سپرلي د مستۍ شور راته ژړا وښکاري لابې کلونه دي چې زلفو کې د منځ نه اورېږي لابې کلونه دي چې زلفو کې د منځ نه اورېږي د تېغلو زلفو په ولمل ګل د نارنج نه اورېږي لا د ماشوم کې د پلار په مقبره کې لېږي لا د ماشوم کې د پلار په مقبره کې لېږي لا پلار د زوی د دنګ ولې په کفن ژړېږي لا مسلحت د خبرونو د سرتېرو مرګ دی لا مسلحت د خبرونو د سرتېرو مرګ دی لا مو په خولو په واټونو او شعارونو خندي لا خبر دي د ګاونډ کلي تېر پنجابیان لا شبي د وحشت او کسالت حامیان لا مو په خویندو تاوتریخوالی او وحشت روان دی لا مو په خویندو تاوتریخوالی او وحشت روان دی لا په ماشومو زور زیاتی او عداوت روان دی لا مو د علم رڼا ټولې کوچې ملګرو هغوی تلویزیون اواز هم دومره کم ورکړی دی دغه نه دا لایف کې بله مېرمن د غږ یې تیز نه راځي همدې خاطر یې غږ ورو راځي صحیح ده او دا نظم وایي شعر به اوس راسي ښه شنواری صاحب وایي لاؤډ سپیکر یې کمزوری ده او والا غږ سیستم لږ کمزوری ده جذباتي به اوس راسي جذباتي دا لږ سلو لګیا ده ابۍ ده که نه خلک نارې ورته وایي بس ته مورې بس ته ملګري ویده کړه ویده وایي دا څه شي کې ما سلو لګیا ده نو ابۍ ده نو وایي بس ته ابۍ شمزی صاحب ورته وایي بس ته ابۍ دی که نه ملګري ټول مې لایف کړی دی ښه وایي بس ته همتونه مخامخ ناسته ورته د آسمان د چت دی اوس به د علم د کماله نه زور نه رسي یو دوه خو یې موږ نه مو ورته بس کار ته دی نکاح سره صحیح ده ملګرو لپاره قرباني ورکوې که نه ملګري حق لري د مینې ښکلا عاطفي او د حالاتو انځورګر شاعر
هغه شاعر چې د شعر جلا لار لري او تل یې د ژوند خوږو تجربو نطاقتونو ته هنري ژبه ورکړې. هر چېرته چې ټول کورونه یې تورې ښکته ګوري، دوست همیش ساتلې مخاطب نطاقتونه دي. دوست محمد دوست ته بلنه ورکوو. د لاسونو په پرکار سره باید راشي. دوست سره هیله ده چې یو شعر ووایي. یو شعر وایي. خزه شل دانې وویلې. نوی کال په نوو هیلو پیل کومه، نوی کال په نوو هیلو پیل کومه، نوي کال ته مې بلا ډېرې اسرېږي، نوي کال ته به بیا نوی نویږي، نوي کال ته به څه نوي راځي. نوي کال ته شاعري نوي کومه، هغه تېرې شاعرۍ دې خو مې کوي، زه به هم درپسې مړ ومه منمه، خو ته هم راپسې ښه وګورې. هغه تېره شاعري مې عجیبه وه، یو هلک پکې ماضي سره په جنګ و، د ناکامې مینې ټولې تجربې وې، بس یو ته وې پکې ستا ته ځنکړل و. هغه تېره شاعري مې بس همدا وه، ستا د څو ملاقاتونو تصویرونه، ستا د غاړې د عطرونو خوشبویانې او دا ستا د ځوانۍ ټول شرارتونه. نوي کال ته دا هم نه در یادومه چې د سد شبکرګۍ راته لېږله، زما خوښه د نغمې یوه سندره، هر اختر به د ډالۍ راته لېږله. نوي کال ته به دا هم رانه هېرېږي چې هوټل کې مو اول ځل ملاقات و. نوي کال ته دا هم رانه هېرېږي ټول چې یاد کړي هوټل وه. اول ځل ملاقات و، ویل دې اخر دلته درته راغلم. والله موږ هم مینان یو که نه یاره. شاعري مې تجربه د یارانۍ وه او پکې مې د یوې جنۍ خبرې، نوي کال ته یې بیخي له ذهنه باسم، ورته نه وایم د درد نورې سندرې. نارنجګله زه خو اوس درته وزګار شوم، نارنجګله زه خو اوس درته وزګار شوم، د باروتو په لوګي کې هسکې ولاړې، ته د دې خاورې د دې خلکو سمبولې، خوشبویان مې په لمنه کې رانغاړې. نارنجګله دا ستا زړه به وي چاودلی، په دې ښار کې د تېر شوي وحشتونه، په دې ښار کې نړېدلي قامتونه، په دې ښار کې وژل شوي ارمانونه، په دې ښار کې جنکۍ سر تورې شوي، په دې ښار کې بمبار شوي دي کورونه، په دې ښار کې جوماتونه بې اذانه، په دې ښار کې تړل شوي مکتبونه. نارنجګله تا دا هر څه دې لیدلي او سړي ته دې پنځه ګزه سلام. نارنجګله درته ډېر زیات ملامت لري، دا ولي ده دا مې دی وطن، دا مې قام. نارنجګله خو یو زیری هم لرم، نارنجګله خو یو زیری هم لرمه، سپینې سپینې ارواګانې راروانې. ساحل صاحب دا د هوټل خبره چې یاد ده چې موږ هم بس یو څه رعایت کړي که نه، موږ هم مینان یو ساحل صاحب. او مسکو دی بختیار ساحل، مسکو دی مشاعره کې یاره. بختیار ساحل ده ورته ناسته. همت ملم سلام درته کوي ساحل صاحب. سلام ساحل صاحب. سلام درته کوي همت مل صاحب. ساحل خاص سلام کوي چې مسافر ده. رباب په راس کې را روان دی، د سرتېري په لاسونو کې شپېلۍ ده، په سندرو کې یو بل ته سره وایي دا وطن، دا مو ناموس، دا مو مورکۍ ده. طالبجان ټوپک کې ایښي دي ګلونه، په لاسونو کې ملي بیرغ رپېږي، د سرتېري سره یو سرګر ته درومي، په منبر به مو ملي سرود غږېږي. نارنجګله ګله بیا به خفه نه شي، نارنجګله ګله بیا به خفه نه شي، د هلمند اوبه مو بېرته راستنې کړي، جمهوریت ته مو تصویر د بقا ورکړ او غښتلې مو چې خپلې اثرې کړي. نوی کال په همدې هیله پیل کومه، نوي کال ته به بیا په بل چا میلېږم، محبت چې په لپې لپې ویشم، یوې داسې زمانې ته ورسوېږم. مننه. ډېره مننه د محترم دوست صاحب نه. که ډېر نه وي رڼا یې کړه، که ډېر وي نو یې
راکم کړه نیمې ستا سوچ بل شاعر راځي د خار د بربادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه نیمې ستا د ستړې زندګۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه صبر شي زما تا ویل چې پرېږ د لر او بر پښتون په خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه ته ټول عمر بس دغسې په ټیټو سترګو ګرځه ته ټول عمر بس دغسې په ټیټو سترګو ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه د یې نن سر نه خو زه پکښې یم یاره چې خپله یې ورته ووایم حسرت صاحب دلته دی او ورپسې ضیاءالدین همتمل ته باندې ورته تشریف راوړی او تشریف ورته وړي تاسو د لاسونو پرکای څه شکل لري ویناوال همتمل صاحب اوس ورغی لکه دې باندې د لاسونو پرکای واورېدل شي سم انرژي ښکاري همتمل به شعر ته راځي وایي ټوپک دې زنګ ووهي قلم دې عام شي دلته ټوپک دې زنګ ووهي قلم دې عام شي دلته کتاب دې وویشل شي جنگ دې بدنام شي دلته له جنګه نه قرارېدلې له جنګه نه قرارېدلې د جګ شیان دې رالېږي دا څه کوي نظم دې قاتل کوي مو وژنه د خلکو ارمانونه هیلې مو وژنه ګل ګل ارزوګانې د وړو پرښتو مو وژنه دا پلار چې ماشومان به یې سوالګر شي کونډه به یې ګرځي د پردو جامې به ووینځي هم به یې په سپین لباسه تور داغونه ولګي مور به یې د اوښکو په ځای وینې وژاړي نسلونه نور به د غربت له زوره وژاړي لږه به شیام او غربت به سلطنت وکړي دلته ارزښتونه به د خاورو سره خاورې شي دغه افغاني غرور بلا پسې بې خونده شي ساندې به ترې جوړې د سندرو شور به ووژنې یا قاتله نورې سندریزې شیبې پرېږده چې سپرلی سپرلی ماحول شي جوړ شونډه لکه ګل د ګلاب وخاندي پرېږده چې نرګس لکه د مسته پېغلې خپل روماني وږم سره وشیندي پرېږده چې لارونه په نڅا ځانونه ستړي کړي پرېږده د چنار په څېر زلمي میدان ته ودانګي ښه په اتڼونو باندې دوی ځانونه ستړي کړي دغه د جلال او د جمال ناوې به خپلې باروکي زلفې را وسنډي ټول ښار د نارنج د ګل وږمو په سر اخیستی وي سوله 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 غواړو لوی واله بچه ټول ښار د نارنج د ګل وږمو په سر اخیستی وي سوله 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 غواړو لوی واله به چغې کړي دغه ښار به دغسې نغمو په سر اخیستی وي یکه کله نورې سندریزې شیبې مه وژنه پرېږده کهکشان په شان کې دنګه غنۍ لاړه شي پرېږده چې ډاکټره شي استاده شي د ژوند سندرې ووایي پرېږده چې د نوي ژوند خواږه تارونه وچیړي پرېږده چې د خپل وطن ښایسته ښارونه وچیړي زنګ به د مکتب شي روماني خوشبويي وینئ پرېږده چې د علم او د عرفان رابونه وچیړي پرېږده چې د ژوند سندرې نورو ته ور وښایي پرېږده چې یو څو مسته لنډۍ د قربان سره کله روماني کله علمي باسونه وکاندي پرېږده ګلبشره چې وي لګیا د طالب جان سره یا قاتله نورې سندریزې شیبې مه وژنه پرېږده چې یو څه موده د ژوند سندرې ووایو پرېږده چې د مینې څه زاړه تارونه وسپړو پرېږده چې د نوې دنیا نوې کیسې خپلې کړو پرېږده چې یعنی راته کیسې د ادم خانو درخانۍ وکړي نوي ژوند سره به پخوانۍ یادونه وسپړو پرېږده چې تڼاکې شي د مستو جینکو ګوتې ګرم به بازار شي د چمبو د تامبوتونو هټۍ ورکې شي ټول سره راټول په یو ټغر شودې کې پرانیزو یو بل سره وبخو د زړونو کینې ورکې شي بیا به ډېرې ګرمې حجرې ګرمې شي بل سر د حجرې کې یو ولاړ زلمی به ووایي د رباب ښکلې پردې نیسه د حجرې خواته جینکۍ راغلې دي مننه ډېره مننه همتمل صاحب مینا کټ مټ نو بس دغسې احساس دی مینه کټ مټ نو بس دغسې احساس دی چې پرچم دې د نړۍ پر بام رپېږي چې طالب او عسکر غاړې سره ورکړي
ته ولاړې او ملي سرود غږېږي چې طالب او عسکر غاړې سره ورکړي ته ولاړې او ملي سرود غږېږي هره کمره چې داخل پکې ته مه تېرېږئ په ځای باندې مو کښېنئ او دغه مشاعرې څخه خوند واخلئ د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت څخه نړۍ مننه کوو ضیاءالدین همتمله دیم تباکه ورخطای درې څه ته ودره ورخطای ته نه ما سره انصاري کوله غونډه کې وای د خبرونه دی برخې وکیل صاحب عبدالرب شپون راغله چې وینا وکړي خبرونه لا په دې اړه انصاري و د پوندون بیا ما پنځه سره ما وکړه خیر جندر مراد کې کنه خو وطن ده کنه فیمینیزم ده همتمل صاحب ډېره مننه موسیقي او بیکي علیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشاعره د خبرې نه کوم ډېرې خبرې راسره دي ما مې په خپلو خوشحالیو جواري کړې ده نو زمانې خود به نظري کړې ده نور به مې زړه صبر کړم نور به دې نه یادوم نور به مې زړه صبر کړم نور به دې نه یادوم تا د مطلب په خاطر ما سره یاري کړې ده دلته غریب تباه دی ولس غمخوار نه لري دلته غریب تباه دی ولس غمخوار نه لري زموږ مشرانو تل زموږ په سبب په بخښنې زموږ مشرانو دلته غریب تباه دی ولس غمخوار نه لري زموږ په سر مشرانو تل سوداګري کړې ده نو زمانې راسره خود ته نظري کړې ده د شاعرۍ پن مې روزګار ګڼلی ګرم نه یم د شاعرۍ پن مې روزګار ګڼلی ګرم نه یم چې قربان کې مې تپله بیکاري کړې ده ما بګتۍ راوړي ما نظم هم راوړی او غزل مې هم راوړی شیر د وروسته وایم غزل وایم چې نه حساب شته نه کتاب نه حساب شته نه کتاب دی چې جناب حاکم دی ژوند جهنم دی او عذاب دی چې جناب حاکم دی خوښه یې خپله ده چې څه وایي او څه کوي خو خوښه یې خپله ده چې څه کوي او څه وایي خو یې مونږ ورسه نه وایو خطاب دی چې جناب حاکم دی په دې وطن کې بس چارواکو ښې مزې وکړلې په دې وطن کې بس چارواکو ښې مزې وکړلې کور د غریب سړي خراب دی چې جناب حاکم دی مننه دلته د حق په ژبه هېڅوک باور نه لري او دلته د حق په ژبه هېڅوک باور نه لري او هر دروغجن سړی جناب دی چې جناب حاکم دی اصله زه به نو له کومې بدبختۍ وژاړم اصله زه به نو له کومې بدبختۍ وژاړم جنګ دی سرور دی انقلاب دی چې جناب حاکم دی یاره بس ته کنه تسل جانه ډېره مننه خیر سي ازا ډېره مننه کوم محترم نیازي صاحب نه اسمان سره چې لګي دومره بام درته پکار دی
اسمان سره چې لګي دومره بام درته پکار دی سوا له فرښتو نه احترام درته پکار دی او کافر پرې مسلمان شي او مسلمان پرې ایمان بایلي کوم حسن خدای درکړی دی سزا درته پکار دی او اوس هم مېرمن حسنا احمدزۍ ته بلنه ورکوو چې تشریف راوړي مېرمن حسنا احمدزۍ دا مزه راغلی دا چی وایي د امن له لمنې به یو څه راځي دې ښار ته د امن له لمنې به یو څه راځي دې ښار ته د سولې له چینې به صوبه راځي دې ښار ته ورور ګیلې ته یم راغلی دلته د کشري زوی د تصویر له مانه راتښتولی وسیله راکوي زمونږ کره منګولی نه و ما د چکنۍ سره ډوډۍ وخوړه قسم د یاره ډېرې خوند کولو لکه د مار سره نن د نغدي په کوزه بره غاړه ته به تودېږي زه به اور پوکمه ايكو هذاك شيوا سلام سلام خير خير اسم الله لايف ده هو ودري دلتا دا ځینې ځکه شعر ته راغواړي چې دا فیسبوک کې لیکل څونه کې بیا مشاعرې پسې دا ځینې مدني پاران ډېر لانجمن دي ساحل صاحب یو بد حال د ورځې کا ښه چې نه هر سره دې پکچرز یې ورته زلمایو په وجود کې وکړه خلکو راوېستل کړه جنازه او دا یې افغان څنګه ورته لپاره دانشته وای دا یې افغان څنګه ورته لپاره راوړي دا یې خلاص کړی و څنګه جنازه څلور بیتونه دی هغه شیران ټول چې په کوم پاس راغلي فاروقي صاحب دا ډېر لانجې کې کنه ځکه دوی ته وخت ورکوي دا بیا فیسبوک کې لیکنې میکنې کوي کنه یاره خدای دې تباہ برباد کړي ډېره مننه ډېره مننه ګنده خو دې راواخیستل دا ښه ګنده دې پکې رالایف کړه کشتین ګیلمن نشته وایي هر چا ته مخامخ طبیعي که مه ورته ځواب راوړو چې یو انکار پیدا کېږي عزت الله زموږ په ځواب راغی ځواب لکه دا سپینې سپینې به ووایي ودود ولا شور ما خبر يا سوي ولا شور ما کوي تاسو په ګراوړو دا یاران غیر مشاعره ته کوم مست دي تاسو ټول ته مینا او سلام باندې
لنډ شعرونه دي چې جونې نه وي په نرانو وطن نه جوړېږي چې جونې نه وي په نرانو وطن نه جوړېږي په دې غټ سرو هلکانو چې جونې نه وي په نرانو وطن نه جوړېږي په دې غټ سرو هلکانو وطن نه جوړېږي جلس لقيه الله يفهم خير لخولۍ واسکټ څادر سره دفتر ته ځمه نور لخولۍ واسکټ څادر سره دفتر ته ځمه په دریشۍ او نیکټایانو وطن نه جوړېږي د پاکستان مسلمانۍ نه مو د خدای وساتي د پاکستان مسلمانۍ نه مو د خدای وساتي د هندوستان په ډاکټرانو وطن نه جوړېږي او اروپا میشتي سقشویان کابل ته مه راغواړئ اروپا میشتي سقشویان کابل ته مه راغواړئ د امریکا په ماسټرانو وطن نه جوړېږي ثواب شرط ده ښه خبریالان د ځناورو صفتونه کوي او د دربار په لیکوالانو وطن نه جوړېږي واو ډېر ښه ده ځواب ډېر ښه لګیا ده د چاپلوسانو شاعرانو د بیړه غرکشي پتلګانو د اوسانو وطن نه جوړېږي سره د دومره جوماتونو خلک نه سمیږي سره د دومره جوماتونو خلک نه سمیږي سره د دومره ملیانو وطن نه جوړېږي زمون مشران لکه د سپیو غوندې جنګونه کوي زمون مشران لکه د سپیو غوندې جنګونه کوي ځکه زمون د ماشومانو وطن نه جوړېږي زمون مشران لکه د سپیو غوندې جنګونه کوي ځکه زمون د ماشومانو وطن نه جوړېږي او ځوابه خدای پاک چې په خپله مهربانه نشي ځوابه ستا په دواګانو وطن نه جوړېږي ملا لوپر شو شراب یې نوش کړه حلوا یې پرېښوه کباب یې نوش کړه مسلورمه ښځه مین شو ګناه یې وکړه ثواب یې نوش کړه ما په ویله کې ورته لاهو کړه جنۍ راجیب کړه ګلاب یې نوش کړه مبارزه کړي تکړه سړی دی ذهن یې جوړ کړه کتاب یې نوش کړه لوبه کوله چې اورېدلو ځواب یې نوش کړه هر څه کوه مګر سستي مه کوه
هر څه کوه مګر سستي مه کوه د مینې کار کې ناراستي مه کوه او لږ پرې د ځانه سره فکر کوه هره خبره سمدستي مه کوه هو درس داخله کې واوري اوس په سترګو باندې پام ساته لکه طالب تروریستي مه کوه له شاعرانو سره کښېنه خیر دی خو د صوفي سړي دوستي مه کوه خو د صوفي سړي دوستي مه کوه او پلار ورته مه وژنه چې نه ځورېږي بیا د یتیم سرپرستي مه کوه پلار ورته مه وژنه چې نه ځورېږي بیا د یتیم سرپرستي مه کوه خلک په دین باندې وطن ورانوي فکرونه سره سوسیالیستي مه کوه بوتل را دې خوا که ګیلاس را واخله هسې په ما باندې مستي مه کوه او حسن پرست اوسه خو داسې هم نه ځوابه دا بت پرستي مه کوه بل ووایم که بس داعش دی تروریست دی القاعده دی پاکستان داعش دی تروریست دی القاعده دی پاکستان د ټولو جهادیانو په پیاده دی پاکستان وای وای سړی مخکې ده که پنجاب دی که ریون که کراچۍ ده لاهور دی که پنجاب دی که ریون که کراچۍ ده په پوچو نظریو باندې ګنده دی پاکستان او خپلو کې اخته یو یو بل وژنو نه پوهېږو که پوه شو نو هسې پاغنده دی پاکستان هندوانو ته سجدې کوي چې زور ورباندې راشي په سیمه کې د زور انګریز بنده دی پاکستان ساده پاده عوام یې ورپسې دي غولویه ساده پاده عوام یې ورپسې دي غولویه نیولې ملایانو په چنده دی پاکستان ساده پاده عوام یې ورپسې دي غولویه نیولې ملایانو په چنده دی پاکستان او ځوابه ستا شعرونو کې د سپي بچی رقیب دی ستا د مخالفو چنده دی پاکستان بمبار یې وکړو خاوره به په خپلو وینو پالم خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت د قربانۍ زما د تن شي ډېره زیاته مننه دلته لږ راوړه زه لایف کوم ورګې لایف کوم درسته د والي صاحب په غوښتنه محترم استاد رضي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وکړي استاد ورته اورکزی سے بیا راغی ممتاز ښه ده شور نه راپټ شوم بلاله خو شاته شور کوه خلکو ویله شور دی نه کوي لایف ټوله دنیا یې ګوري دې جنجال اچولی ما او مصروف وم څه ورځ ما ته په خپل نظر په زور شو درک رالیه ما ته په خپل نظر په زور شو درک رالیه محبوبه وديو عجب مرال يلتف كتابلشن راحوده ديو عجب مرال يلتف كتابلشن راحوده
ماښام دی زه یم او یو وران و د سړک لاریه او څومره زر زر د فاصلو تکړه هواره څومره زر زر د فاصلو تکړه هواره په دعاګانو ورو زیاتېږي شکلاریه څومره زر زر د فاصلو تکړه هواره لاره په دعاګانو ورو زیاتېږي شکلاریه خدای دې ما روح ته خدا منظر ولري څومره ولي ضرور ده ورته هم د ټي وي نه لګیا وو لایف کمنټري هم کوه ضرورت نشته خدای دې ما روح ته خدا منظر ولري بخښنه کوئ بله ډېره مننه کوم د محترم رضي صاحب نه چې خپل شعر وویلو او اوس څوک راغواړو د پروګرام په دغه برخه کې د ټولې پښتونخوا څخه مېلمه راغلی شاعر نورالبصر بصر نومونه دې غر کړه نومونه دې غر مولا دې غر کاکا شریک تاسو تشویق کړئ ته ورځې او دلته دا څه مقدس سره مصوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ډېر ګران محترم استاد سمیم صاحب او زما ډېر ملګری یاخیل صاحب ټولو قربانو مېلمنو ته سلامونه یو کمی مې چې څومره محمولات راغله او خدای دې وکړي چې مونږ د هغه د ناروغتیا نه خبر شوي یو نو الله دې وکړي چې هغه خدای صحت ورکړي او دې یو څو شعر وایم چې د سود پیسو کې یو وجود صاحب دی چې سخاط وباسي د سود پیسو کې یو وجود صاحب دی چې سخاط وباسي دا خلک ګور د ډمبرونو شاته وباسي په داسې ملک کې مې ګزران دی چې تپوس مه کوه شتمن خیرات وایي غریب پکې زکات وباسي بس یو څو چنې ساتلي په دیارۍ باندې د یو سپین موټر دی یو صوفي صاحب پکې نعت وباسي یو څو شعره نوره دا څوک چې د بدګون نارې وهي سالاره همدا خلک زموږ د پښتون سپین وهي سالاره یو څوک دې د باچا خان پښتانې ګډې کړې کړي یو څوک دې د ترمنځ ګندې وهي سالاره او شاعرۍ د په لاس کې یاخیل صاحب شاعرۍ د په لاس کې مخې پټ په تربوزک دی او یو کس دی چې د شپې راغلی تنبیه وهي سالاره ډېره مننه کوم ډېره مننه او اوس د مشاعرې په دې برخه کې عبدالحق یرغل ته بلنه ورکوم چې یو نظري شعر ووایي چې د تعلق په کال مو وزنګي هاي هاي مرګ دې ملمسه په دې کار یرغل لاغه ټول راغلو مېلمنو ته په دې هیله چې ټول به ښه یې د ځواب صاحب او رضي صاحب د شعرونو وروسته به زموږ شعر څه خوند وکړي دا اوس چې دې ورور شعر ولوستو ډېر عالي شعر و ډېر خوند وکړي دا په ما बिजली बता रू की कोते बुआ لایف ته ور خیر د لایف څه شوي لړزان را باندې ولې راځي دا په ما
شوي لړزان را باندې ولې راځي ښکلي چې وګورم پیریان را باندې ولې راځي دا په ما څه شوي لړزان را باندې ولې راځي ښکلي چې وګورم پیریان را باندې ولې راځي موږ هم د ټینګ نه یو ورته څه هره ورځ مې من کاڼو باندې سوری ولي چې هره ورځ مې من کاڼو باندې سوری ولي نو هره شپه خوب کې جانان را باندې ولې راځي عراقي صاحب ملګرو ته مې ویلې چې لا غلې به سي وطن په اړه دا پوښتنه چا نه وکړم د خپل وطن په اړه دا پوښتنه چا نه وکړم په هره لاره قبرستان را باندې ولې راځي چې کله کله په یو ښکلي پسې کوس وهمه چې کله کله په یو ښکلي پسې کوس وهمه نو کله کله یې باران را باندې ولې راځي په یو ښکلي پسې کوس وهمه نو کله کله یې باران را باندې ولې راځي نه د مزاحمت کې ده د مزاحمت ته بیخي ویډیو نه راتله د دنیا مرض او ورک شي چین کې پیدا مرض او ورک شي و د وبا مرض او ورک شي د کورونا مرض او ورک شي چې دی د ځنې خال په ماسک کې پټوي مرض او ورک شي چین کې پیدا مرض او ورک شي و د وبا مرض او محبوب ویلکم ټو افغانستان جنۍ د ځنې خال په ماسک کې پټوي نه لایف یې مرو ورځ مې تر بلې بدتر حال دی دی رایټ هغه ته سکرین سره داخله سکرین سره خلاص ځنې یو شمخ کې اول سره ګرځو نور په ډالر سوي ما غرقوي نه جان وکیل ما ته چې سلګری کې وګورم یو غزل وایم چې سلګری کې چوکاتل کور کې بمبار کیندي او څوک پکې په بمري څوک بمبار کیندي او څوک پکې په بمري په خپل مرګ په دې وطن کې خلک کمري د خدای لپاره نوره جګړه بس کړئ د خدای لپاره نوره جګړه بس کړئ جګړه کې مې کتاب مري او قلم مري دې سړي ته چې ته تل نه سړی وایي دې سړي ته چې ته تل نه سړی وایي دا سړی به یوه ورځ ستا له غم مري زه د وخت ترجمانۍ مجبور کړی چې غزل کې مې ملګري سلام درته کوي محبوب بیرغ ما سره بیخي لږ څه وطن ته راغلی ده ویلکم دا مه وژنئ دا پرېږدئ دا ښوونکی دی دا مه وژنئ دا پرېږدئ چې د مرګ سره زمونږ دا ټول چم وي دا ښوونکی دی دا مه وژنئ دا پرېږدئ چې د مرګ سره زمونږ دا ټول چم وي مطلب ټولو ځوانانو ته ډالۍ چې که یرغل ته یې ورنه کړه بل ته یې ورکړه که یرغل ته یې ورنه کړه بل ته یې ورکړه یرغل وي خو دا جنۍ ورسره هم وي ډېر محبوب ملګري سلام درته کوي دا بیرغ ورته وښیه چې ښکاره سي دا افغانستان بیرغ محبوب افغانستان ته ښه راغلاست خیر راسي ملګرو یو نفر سلام نشم ورته ویلی او د سلام مو واخیسته ډېره مننه مرسي آتش اخوندزاده ته بلنه ورکوو چې راشي د درې ځمکې ته او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي اخوندزاده صاحب شته او که نه ښه مهرباني وکړه اخوندزاده Thank you.
نفرتونه دي په زړونو کې روي نفرتونه دي په زړونو کې روي محبت کې د هر چا په خوله نغمه وي فاصلونه لوی لوی فاصلونه رسېدل به درته ستره معجزه وي تاسو ټولو ته سلام مینه او درناوی ژوندون د هر ارمان د قتلولو تماشه ده ژوندون د هر ارمان د قتلولو تماشه ده سینه د هر احساس د لاش نه جوړه هدیره ده زما زه بیا د وین شیبو ته ښه په هسکه غړی ناست یم زه بیا د وین شیبو ته ښه په هسکه غړی ناست یم عادته راپارېږه که نه نه ګوري چې شپه ده زما په وس به نشي اوس چې څنګه دې زه هېر کړم زما په وس به نشي چې اوس څنګه دې زه هېر کړم زما د روح اړیکه ستا د روح سره بسته ده ما ویلي هر سړي ته دي زما د بېوسۍ نه ما ویلي هر سړي ته دي زما د بېوسۍ نه ما کړي هر سړي ته ستا د نظر تک کیسه ده عشق ته دی خو ولاړ په جهنم د صراط پل دی عشق څه دی خو ولاړ په جهنم د صراط پل دی یار څه دی د جنت د باغ د منځ بله ډیوه ده وجود مو د خواهش د لاسه بند په زنځیرو دی وجود مو د خواهش د لاسه بند په زنځیرو دی او فکر مو په لیکه منحصره دایره ده اتیشه ناروا رشتې و دې حد ته راوړي اتیشه ناروا رشتې و دې حد ته راوړي هغې جینۍ چې ژوند غوښته هغه جینۍ خو نه ده ډېره مننه توجونه اخوندزاده صاحب ډېره مننه پرهیز شیدیوال ته مننه ورکوم چې راشي او تاسو ته خپل شعر ووایي پرهیز شیدیوال شیدیوال صاحب څه ده که نه تر هغې چلته د رسېږي تاسو یو چټک ورته وکړئ چې وګورو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو اول خو سر کې مننه کوم د رئیس صاحب نه د ګنیوال صاحب نه چې زه یې راوبللم دغه مشاعرې ته یو خبره یې راته وکړه وایي چې ګنیوال صاحب شعر به د پسرلي په اړه وي هغه پاک شعر به نه وایي نو ما ځان سره پاک شعر راوړی دی اوس نه وایم یو هایکو کول وایم وایي مور سره دوه زامن عمرې ته لاړل مور سره دوه زامن عمرې ته لاړل مشري کمقلې مور ته هم څرکل کړ مشري غږ دا سړی خو سم عادي غوندې دی قاضي یا څارنوال دی خوند نشته که قاضي یا څارنوال دی خوند نشته د دوی لاسه مدا حال دی خوند نشته امنیت په راوستو کې پاتې راغلل امنیت په راوستو کې پاتې راغلل قومندان ته ولسوال دی خوند نشته او کراچۍ چپه کولو ته تکړه دی کراچۍ چپه کولو ته تکړه دی فیسبوکي زموږ ښاروال دی خوند نشته کراچۍ چپه کولو ته تکړه دی او فیسبوکي زموږ ښاروال دی خوند نشته او لین غوښ شوی دی برقیان باغپخته تللي لین غوښ شوی دی برقیان باغپخته تللي معمولي شانتې سامان دی خوند نشته ولسمشر نه سړي نه سړی جوړ کړ ولسمشر نه سړي نه سړی جوړ کړ عجیبه شان مارشال دی
ولسمشر نه سړي د سړی جوړ کړ واجبه چې به مارشال دی خوند یې نشته او غل پوستې سره کې مې ټول جیبونه لوټ کړل غل پوستې سره کې مې ټول جیبونه لوټ کړل د ساتونکي انډیوال دی خوند یې نشته او د ټکې خبرې خیر مو ترې ولیدې د ټکې خبرې خیر مو ترې ولیدې پارلمان مو ښه مثال دی خوند یې نشته او دا چې سپینې وایم خلک بیا وایم دا چې سپینې وایم خلک بیا وایم څه بې عقل شګیوال دی خوند یې نشته نظم دی دا چې نن په موږ کوم حال دی هر خوا قتل او قتال دی دغه ورانې به جوړېږي دا چې نن په موږ کوم حال دی هر خوا قتل او قتال دی دغه ورانې به جوړېږي حالتونه به بدلېږي دا وژنې به ورکېږي تښتونې به ورکېږي په نمبر د هر چا وار وي شپې په څېر ضرور سهار وي په چا نه به وي ظلمونه نه به تل وي دا جنګونه او ورک د زړونو نه به ډار شي هر څه جوړ به په قرار شي یو څوک داسې به پیدا شي دا عادل به مو پاچا شي یو څوک داسې به پیدا شي دا عادل به مو پاچا شي د امونه تر ګولانه وطن ټول به شي روښانه او څوک به نه وي بېسواده اقتصاده څوک به نه وي بېسواد لوړ لرو به اقتصاده او ټول به او بیا به خوند اخلو ژونده پر مغزي به لوست او لیکلو هم مسیز هم متخنیکو محتاجین نه به خلاصېږو غریبۍ نه به خلاصېږو خپل اختیار خپل به مو واک وي وطن هر څه نه به پات وي خپل اختیار خپل به مو واک وي وطن هر څه نه به پات وي د هر ملک څخه بخیو خو افسوس چې مونږ نه وي بل رنګي به سیستمونه ځمکې لاندې سړکونه خدای به داسې راکړي عقل مونږ نه خلق به کوي نقل ښې آباد به درې وي ځای پر ځای به کارخانې وي راژوندی به مو غرور شي کور به هر لور مو کلتور شي زرغون زړه به د اسیا وي بس د سیل ځای به همدار وي نړیوال به راځي دلته حیران وي به ټول کابل ته ډېر ملکونه به شي وروسته کړو به مونږ ورسره مرسته راوي ټول به افغانان وي سل سیده به انسانان وي اندېښنې به زړه کې نه وي پوښتنې به زړه کې نه وي له یو بله به زارېږي په یو بل به خوشحالېږي په خپل نوم باندې به ویاړي خو زموږ حق باندې به ژاړي دوی به وایي چې وحشتو په دې خلکو په قیامتو د هېواد د پرې خدمت او زموږ اخلي به عزت دوی به وي موږ به مري خو افسوس چې موږ به نه وي څوک به نه کوي خیانت نه به وي سود او رشوت دا قاضیان به داسې نه وي ملکان به داسې نه وي دا قاضیان به داسې نه وي ملکان به داسې نه وي وکیلان به داسې نه وي پارلمان به داسې نه وي رهبران به داسې نه وي پاچاهان به داسې نه وي غلامان به دلته نه وي غلیمان به دلته نه وي بل په وینو به رنګ نه کړي په چوکۍ به څوک ځای نه کړي ښه سنبال به په اسلام وي داسې ټول به یو نظام وي لنډه دا هر څه به جوړ وي په خوښۍ به هر څه موړ وي راپخلا به کړي سیندونه جوړ به شي د بس بندونه غر او دښتې به رڼا وي ټوله سیمه به ښکلا وي بل خوا نه به وي ځوانانه نه به خوري نهنګانه افغانان به کور معمول وي نه به بل ته مجبور وي خلاص به وي د بل سر ټول به وي له جنګ څخه نه به وي د اغلا وژنې دی به وي نو د پوښتنې خوښ به ټول په خپل کالۍ چې موږ به نه وي هر پښتون به لاس په کار شي د غفلت خوب نه به بیدار شي بیا راټول به چې قومونه داسې وي به لکه ورونه مرور به راپخلا شي پرې ښایسته به پښتونخوا شي دا د غم پوله به نه وي د تور خط پوله به نه وي دا د غم پوله به نه وي د تور خط پوله به نه وي زما خوب به رښتیا کېږي دا دیوال به رانړېږي هر پښتون به لاس په کار شي غفلت خوب نه به بیدار شي بیا راټول به چې قومونه داسې وي به لکه ورونه مرور به راپخلا شي پرې ښایسته به پښتونخوا شي دا د غم پوله به نه وي د تور خط پوله به نه وي زما خوب به رښتیا کېږي دا دیوال به رانړېږي په شریکه به ځو هلته کوزني به راځي دلته خاموش شه په شریکه به ځو هلته کوزني به راځي دلته هره خوا به نندارې وي هره کڼ هم به میلې وي دا ژوندی به ترې تاریخ او ځو به کله تر مریخه زموږ مخ کې به زور وي دښمنانو مخ به تور وي هر څه جوړ به چې وخت غواړي پخواري او محنت غواړي لوړ زموږ به نوم نښان وي بیا به لوی افغانستان وي کاش په ژوند چې ټول خوشحاله وی پرهېز به چې دیواله رانه سکور د ټول پراته وي افسوس چې موږ به نه وي رانه سکور د ټول پراته وي افسوس چې موږ به نه وي دیوان صاحب ډېره مننه لنډه دمه خپلو تر دمې وروسته چې راوګرځو راشد خان د پاس په موسیقي وغږوي
نه پوهېږم ما ته سپیکر ځایم نه پوهېږم نه ښکاري صحیح اوس به انشاءالله اواز صحیح که نه ملګرو